سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شئ. برش مونږ تاسو ویل برش دی مختلف برشونه دي. مثال تاسو غواړئ کولی شئ هر برش چې ورته انتخابوئ انتخاب کړئ او ورڅخه استفاده وکړئ. بله موضوع راتلونکې چې زموږ سره شیپس دي، شکلونه دي، اشکال دي، مختلف شکلونه دي. کوم شکل انتخابوئ دلته کولی شئ مختلف شکل انتخاب کړئ. فرضاً تیار جوړ شوي دي مایکروسافټ لخوا دغسې یو شکل دی او یا ورته دغسې شکل هم انتخاب کړئ، نو کولی شئ ورته انتخاب کړئ. زه راځم اول دا ورته چې دغه ماته ټول پاک کړم. شیپس اشکال دي ډاکټر صاحبانو، دې ځای نه مختلف دغه تاسو چې ګورئ مختلف اشکال شکلونه دي ورته انتخابولی شئ. ګوره زړه، ځینې کسان چې زیات زړونه رسموي له دې ځای څخه هم زړه رسمولی شي ورته، او عاشقان وي هم کولی شي دې ځای نه ډیزاینونه وکړي ورته. او دلته موږ سره دوه آپشن دي چې آوټلاین چې دی دغه د باندنۍ ساحه چې دی د آوټلاین وایي، دغه کومه ساحه چې دی نو دې ځای نه کولی شو آوټلاین ته رنګ انتخاب کړو. فرض کوم رنګ ورته انتخابوئ دې ځای نه، نو زه ورته وایم چې آوټلاین دپاره ماته انتخاب کړه کوم رنګ زیړ رنګ، دا ورته ورکړه، ځکه چې بیا زه داخل دپاره چې دا رنګ انتخابوم. نو د دې ځای څخه ورته انتخابولی شئ. که نو کلر کې هېڅ رنګ نه انتخابوئ، سالډ کلر چې دی رنګ دې ځای کې هم بیا برشونه دي، کوم شکل ډیزاین باندې وي دا ګوره آوټلاین رنګ ته ګورئ، دا برشو انتخاب دی، کوم برش په ډیزاین راته ښکاره کړي دې ځای نه یې ښکاره کولی شي. زه ورته وایم چې همدې شکل باندې صحیح دی. فیل کلر چې دی، فیل کلر د داخلي رنګ دی ډاکټر صاحبان. آوټلاین چې دا د خارجي د خارج طرف د سرحد چې کوم دی دغه څنګونه یو بل څنګ دی، دې رنګونه دي. او فیل کلر چې د داخل رنګ دی. زه ورته وایم چې سالډ کلر انتخابوم، خو کوم رنګ ورکوي داخل ته، دلته کلیک ورته وکړه، داخلي رنګ زه ورته وایم چې سور رنګ زړه دی که نه، سور رنګ ورته ورکړه. صحیح شو. نو د دې ځای نه ورته هم کولی شي مختلف رنګونه انتخاب کړي. دا برش ته کوم برش کې په دې شکل دی یا په دې ډیزاین کې دی وي دا رنګ، او یا فرضاً په دې شکل دی وي، کوم شکل باندې تاسو وغواړئ ورته یې ورکولی شئ. که نو فیل کې هېڅ رنګ نه ورکوي ورته، ساده شکل سالډ کلر باندې انتخاب کړه، بل ته ورته انتخاب کړه. بل رنګ هم ورکوي دې ځای نه رنګونه مختلف دي. که ایډیټ کلر کلیک کړي دلته په خپله خوښه رنګ ورته جوړ کړه، کوم کوم رنګونه چې یا ورته میکس کړه په خپله ورته رنګ جوړولی شي. او د دې ځای څخه دغه سرحد چې دی بارډر چې دی آوټلاین د دې سایز غټوي کوچنی کوي له دې ځای څخه کولی شي. فرضاً زه ورته وایم چې د دې سایز کوچنی کوي. ګوره ډېر کم شو، دا زیړ لیکل چې تاسو ته ښکاري ډېر کم شو سایز یې. بیا ته ورته وایم چې دا په دې شکل، او یا زه ورته وایم چې ایس دا ټول ډیلیټ کوم، دا کارونه په درد نه خوري. فیل کلر چې دی وایټ کوم یې، زه ورته وایم یو رسم جوړوم. فرضاً یو رسم اچوئ، لومړی درته دې آپشن نه استفاده کوم چې دې په واسطه کولی شو. ګوره ډاکټر صاحبان دلته راځم، کلیک ورباندې کوم، یوازې یو کلیک کوم بس داسې. زه دغه رنګ یې بدل کړم، دې رنګ تور کړم، کلیک کړم. فرضاً د خط یو پاکټ جوړوم، دلته کلیک کوم ورباندې، دلته صحیح. بیرته راځم، بیا دلته کلیک کوم، سایز یې لږ کوچنی کوم په دې شکل، بیا په دې شکل راځم، دلته بیرته راځم، دلته نو که چیرې تاسو رسامۍ کې مهارت لرئ، رسامي مو کړې وي، رسامي مو زده وي، کولی شئ دلته مختلف رسامۍ وکړو. ګوره دلته ما د خط یو پاکټ ډیزاین کړو،
نو کولی شئ مختلف رسمونه تاسو جوړ کړئ. یا مثال دلته راځم زه ورته وایم د افغانستان بیرغ جوړوم، دلته کلیک کوم داسې انتخابوم. صحیح شو. نو پینټ پروګرام چې ډاکټر صاحبان خاص د رسامۍ لپاره جوړ شوی دی چې پکې زیاته رسامي کېږي، رسم پکې اچول کېږي. راځم زه دلته راځم انتخابوم. مخکې مو څه وویل بلټۍ ورته رااخلم د رنګ، ورته وایم د افغانستان بیرغ جوړم. لومړی څه شی دی؟ لومړی تور، کلیک تور. دوهم سور، ولې؟ دوهم کوم رنګ دی موږ سره؟ سور رنګ. صحیح، ورته کلیک کوم تور سور. دریم رنګ څه دی؟ شین رنګ دی موږ سره، تور سور ضرورت. نو پینټ پروګرام چې دی ډاکټر صاحبانو اکثره د رنګونو مجموعه ده، پکې رسامي کولی شي، مختلف رسمونه پکې جوړولی شي. نو دغه ستاسو علاقې پورې مربوط دی. څوک چې ښه رسام وي، خطاط وي، رسامي کولی شي، خطاطي کولی شي هغه پکې مختلفه رسامي او مختلف خطاطي وکړي. نو داسې ډېر خاص نشته. عکسونو تغیرات یو څه ساده شکل باندې عکسونه هم پکې تغیرولی شي. خو البته که چیرې مو غوښتل عکس ډیزاین شوق کې لري، عکس تغیرات راولي په ایډوانس لیول، په جګ لیول، هغه بیا تاسو اډاپ فوټوشاپ انسټالوئ. اډاپ فوټوشاپ پروګرام چې د خاص د عکسونو د تغیراتو او ایډیټینګ لپاره استعمالیږي. پینټ په ډېر ساده شکل دی چې دا د مایکروسافټ سره په خپله وینډوز سره راځي. دا موږ سره رنګونه مختلف او هم ټیب و. راځم ویو ته. بل ویو چې دی، ویو په واسطه موږ صرف دغه ساحه لیدل لیسو او بعضې اپشنونه دي پکې. فرضاً زومین نږدې که لرې که، مخکې موږ تاسو ویلي وو. ګوره زوم اوټ چې دی ورسره کوچنی کولی شو، لرې کولی شو ځان ته، او زومین په واسطه نږدې کولی شو. که چیرې چا سترګو نظر کم وي کولی شي نږدې کړي او یا یې لرې کړي. او که 100% ورته کلیک کړو نو مطلب دا چې په 100% اندازې باندې ته ښکاره کړه په دې شکل. دا سټانډرډ شکل دی چې 100% تاسو ته هغه زمین ښکاره کوي. رولرز، خطکش د ښکاري او که د نه ښکاري. په دې څخه کې ګوره خطکش نشته ډاکټر صاحبانو. نو که چیرې غواړئ چې خطکش دې وي نو دلته ورته ټیک مارک لګوئ او کېږدئ دا رولرز. خطکش په دې شکل هم راته ښکاره کړه، په دې شکل هم. نو دا موږ سره هغه د خطکش اندازه ده، واحدونه دي چې تر څومره اندازې پورې باید وي. دا خطکش دی. ګیډ لاین یو رقم لاینونه دي چې هغه لاینونه دې وي او که دې نه وي. نو له دې ځای څخه ګیډ لاین هم ورته انتخابولی شي. فرضاً کلیک ورباندې کوم په دې شکل. وي دي او که دې نه وي. سټرټس بار دې صحیح ته سټرټس بار وایي. دغه موږ سرچ کوو او دا دې وي او که دې نه وي. که چیرې وغواړئ چې وي دې خو ټیک مارک وي او که هېڅ نه دي ټیک مارک لري، که سټرټس بار لاړو پاک شو، هایډ شو، نه ښکاري. او که وي چې وي دی بېرته کلیک کوو ورباندې سټرټس بار موجود. فول سکرین د عکس ما ته فول سکرین غټ سکرین کې راته ښکاره کړه، سایز کې کلیک وکړه په فول سکرین ښکاره کوي. دا موږ سره ډاکټر صاحبانو پینټ پروګرام چې د رسامۍ لپاره استعمالیږي او عکسونو لپاره هم تغیرات کېږي. نور پکې داسې خاص څه نشته. مهم موضوعات چې هغه مو ولوستل. نو د دې نه بعد په خیر موږ ستاسو راځو چې شته بله برخه د کمپیوټر وینډوز چې دی موږ سره مهمه برخه چې د ډېر اساسي او مهمه برخه دی هغه کنټرول پینل دی. کنټرول پینل په واسطه موږ کولی شو ډاکټر صاحبانو د کمپیوټر پروګرامونو داخلي ټول سیټینګ تنظیمات منظم کو جوړ کړو. کنټرول پینل وظیفه هم دا ده چې د کمپیوټر ټول سیټینګ ورڅخه جوړولی شو، عیارولی شو. نو کنټرول پینل که چیرې غواړئ چې راخلاص کړئ دلته هم شته. دا هم کنټرول پینل دلته هم ورته ولیکئ یا مثال کی پلس آر دلته ولیکئ ورته کنټرول پینل دلته هم ورته لیکلی شي، اوپن کولی شي. څو ځایونه موږ تاسو اوپن کولی شي. خو زه راځم دې ځای نه تیار شته دی، کلیک ورباندې کوم خلاصوم. کنټرول پینل کله مو چې کنټرول پینل ډاکټر صاحبانو دې ځای نه اوپن کړو نو که چیرې لومړی ځل تاسو وینډوز انسټال وي نو تاسو ته کنټرول پینل په دې شکل ښکاره کوي. دا کټګوري نو په دې شکل تاسو ته کنټرول پینل ښکاره کوي. دا د ویو بای دې شکل دی
که چیرې وینډوز لومړی ځل انسټال وي تاسو پکې تغیرات نه وي کړي نو کنټرول پینل په دې شکل ښکاره کوي چې دې کې آپشن یې ډېرې کمې دي نو تاسو شاید دا فکر وکړئ چې موږ دلته درس کې ویلو ډېر آپشن دلته آپشن ولې دومره کم دي نو تاسو دې ځای نه انتخابولی شئ دلته کټګوري ده لارج ایکن سمال ایکن سمال که انتخاب کړو ته دا کوچنی ایکن په دې شکل ښکاره کوي او که چیرې دا کټګوري کې ورته نه لارج ایکن راته ښکاره کړه خلاص ده په دې شکل موږ ته ښکاره کوي او دا د موږ سره کنټرول پینل چې د دې ساحې څخه د دې ټولو څخه موږ کولی شو د کمپیوټر مختلف سیټینګ تنظیمات عیار کړو جوړ کړو کمپیوټر کې بعضې مشکلات وي بعضې پروګرامونو کې مشکلات وي نو هغه څه له دې ځای څخه ټول ترتیب او تنظیم کولی شو لومړی راځم شروع کوم د کنټرول پینل ډیټ اینډ ټایم څخه چې دا موږ ته مهم دا ول د کمپیوټر ډیټ اینډ ټایم دلته چې ښکاري ګورو 8 دقیقې دي د دې نه تغییرات چې کله راول دلته به راځو ډیټ اینډ ټایم ته ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک کوم کله مې چې کلیک کوو دلته ماته یو باکس خلاصېږي دلته 8 دقیقې ټایم دی که چیرې ټایم تغییر کړي چینج ډیټ اینډ ټایم تغییر یې زه ورته وایم چې 8 دقیقې نه 8 دقیقې نه 9 دقیقه ټایم کې یعنې لږ تغییرات راولو 9 که اوکې که اوکې ګوره ساعت تغییر شو 9 دقیقې یو ساعت مو مخکې کړو زه یم چې نه دا باید 8 وي نو دې ځای نه ورته ټایم تغییرولی شي 8 او 4 دقیقې ای ام دی که پی ام دی دې ځای نه کمولی زیاتولی شي ای ام کوي که پی ام خو اوس سهار ده ای ام دی صحیح شو همدارنګه تاریخ د دې ځای نه تغییرولی شي 2021 کال د جون میاشت 20 تاریخ ته کولی شي مختلف تاریخونه دې ځای نه ورته تغییر او تبدیل کړي ټایم تغییر شو 8 اوکې بل د چینج ټایم زون د وخت زون صحیح ته وایي که چیرې دلته زون موږ تغییر کړو بیا هم ټایم تغیرېږي بدلېږي اوس دغه 8:15 دقیقې دی د کابل زون دی کابل په ټایم باندې دی که چیرې زون زه تغییر کړم حتما ساعت کې هم تغیرات راځي ګوره اوس کابل زون دی دلته اوس بل استانبول انتخابوم ورته اسلام آباد کراچي اوکې که ګوره اوس به دلته تغییر پکې راځي ټایم کې اوکې که ګوره 8:15 دقیقې شو نیم ساعت فرق یې وکړو صحیح ځکه ټایم زون چینج شو دلته ټایم زون چې کله بدل شي فکر وکړه که پاکستان ټایم موږ انتخاب کړو ساحه د پاکستان موږ انتخاب کړو نو ټایم د پاکستان موږ ته ښکاره کوي زه یم چې نه دا باید موږ ته د کابل وي دلته راځم کابل ورته پیدا کړم کله چې ټایم زون کابل کوم ګوره ډاکټر صاحبان 8:15 دقیقې دي اتومات کابل کلیک کوم 8:15 دقیقې شوې ځکه نیم ساعت بېرته رامخکې شو دا موږ سره ټایم زون او چینج ټایم بل آپشن دی اډیشنل کلاک نه مطلب دا دی چې اضافي ساعتونه که چیرې ګوره موږ ضرورت ولرو دلته کلیک ورباندې کوم دلته اوس ماته یو ساعت ښکاره کوي 8:06 دقیقې دي 15 ثانیې ای ام صحیح دی دا یو ساعت راته ښکاره کوي صرف د افغانستان ټایم زه وایم چې نه دلته افغانستان ټایم دی دلته زه 2 ټایمه نور هم غواړم چې راته ښکاره کړي 2 هېوادونو ټایمونه نور هم زه ضرورت لرم چې باید هغې ټایم باندې هم پوه شم نو دلته راځم اډیشنل کلاک انتخابام شو دیس کلاک انتخابام د کوم ځای ټایم غواړئ زه دلته ورته وایم چې ماته د اسلام آباد ټایم ښکاره کړه کراچي لومړی ټایم دلته ورته لیکم کوم ځای نوم ورته ورکړه په ځان ورته لیکم چې اسلام آباد صحیح او بل ټایم ورته چې یو بل ساعت هم ماته جوړ کړه هغې کې ماته د کوم هېواد ټایم ماته ښکاره کړه زه ورته وایم چې ماته یو بل خو یو ځای به ورته انتخاب کړو فرضاً زه ورته یم چې سنټرل امریکا انتخابام ورته دلته ورته فرضاً لیکم چې امریکا نو ګوره ډاکټر صاحبانو کله چې دلته کلیک وکړو دلته موږ سره صرف یو ټایم دی ګوره صحیح شو 8 دقیقې افغانستان دی بل ساعت نشته زه غواړم دلته 2 ساعته جوړ شي یو د اسلام آباد او بل د امریکې دواړه ټایمونه موږ ته ښکاره شي نو دلته چې کله انتخاب کړو اپلای کا اوس راځم
اوس کله چې کلیک نه ته ګورم ماته سات کوي یو خدای د افغانستان خپل ټایم دی بل اسلام آباد کې څو بجې دي دلته 8 او 8 دقیقې دي اسلام آباد کې 8 او 8 دقیقې دي صحیح شو چې نیم ساعت مونږ مخکې دی او امریکا کې چې نه 8 پی ام دی شپه دی صحیح شو یعنی تغییرات پکې راغلي نو دا موږ سره د ډیټ ان ټایم کې اضافه ساعت اضافه کول کوي چې ضرورت نه لرم ورته ټیک مارک لري کوي ته ضرور نه دی یوازې افغانستان ماته کافي دی نو کلیک ور باندې صرف افغانستان بل انټرنیټ ټایم نه مطلب دا چې کلیک ور باندې وکړئ ډاکټر صاحب کله چې تاسو سره انټرنیټ موجود و تاسو کمپیوټر ساعت کې چلاس وهلی و ټایم یې تغییر کړی و نو تاسو ته ټایم معلوم نه دی غواړئ چې ټایم ساعت په ټایم کې او انټرنیټ شته دی دلته فقط یو اپډیټ کلیک کړه او ټایم اتومات دلته جوړېږي کوم هیواد کې چې په هغه هیواد ټایم دلته انټرنیټ له طریقه جوړېږي دا د انټرنیټ ټایم وظیفه ده دا موږ سره ډیټ ان ټایم دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ چینل سبسکرایب کړئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ تر بیا ښه وخت